سلامونه او نیکې هیلې ګرانو لیدونکو او زده کوونکو، هیلهمن یم چې روغ او جوړ به وئ. خوشحاله یم چې د صنف د یوې بلې خپرونې لیدونکي یاست. اتلانو تاسې څنګه یاست؟ مننه معلم صاحب، موږ یو. شکر دی معلم صاحب، ګل غوندې روغ او جوړ یو. تاسې څنګه یاست؟ مننه نارنجي جانه، زه هم ښه یم. ښه نو چمتو یاست چې خپل درس له خیره پیل کړو؟ هو. نو راځئ بسم الله چې پیل یې کړو. انګور، چهارمغز، ګازرې څومره خوند کوي. معلم صاحب نه لکه چې جوس جوړوئ. جوس کې بیا بانجان او لوبیا هم اچوو. معلم صاحب دغه انځور مو ولې پر سکرین راوړی دی؟ حسن جانه د خوړو مینیو ده، فرمایش وکړه فرمایش. فیصل جانه د خوړو مینو نه ده، ذهني ټیسټ دی. له درد څخه مخکې لوبه کوو. ژوندی دې وي معلم صاحب، نو راځئ چې پیل یې کړو. لوبه داسې ده چې زه یو کس ټاکم او بیا یو انځور انتخابوم. تاسو فکر وکړئ او راته ووایاست چې دغه انځور د بدن له کوم غړي سره ورته والی لري. معلم صاحب که مې ځواب سم و بیا ډالۍ راکوئ. بلکل حتما. که د سم ځواب راکړ نو بیا زه له خپله طرفه یو قلم درته ډالۍ کوم. نارنجي ګله که د سم ځواب ورنکړې نو بیا څه؟ نه دې دې اورېدلي چې وایي غر چې هر څومره لوړ وي هر څومره هم لوړ وي بیا هم نارنجي کولی شي پرې پرواز وکړي. شاباس نارنجي جانه، غر چې هر څومره لوړ وي بیا هم ته زما ملګری. خوږو ملګرو، کوښښ وکړئ چې د نشم کولی کلمه د خپل ژوند څخه پاک کړئ، ځکه چې روحیه مو ضعیفوي. مشران وایي غر چې څومره لوړ دی خو په سر یې یو لاره شته. ملګرو د ماتې پر ځای پر بریا فکر وکړئ. د پروفیسور نارنجي ورور د بریا راز مو هم همدا دی، تل مثبت فکر کوي. شاباس قهرمانانو، څه خوږې خبرې مو وکړې. ښه لوبه لومړی له حسنه پیلوو. حسن جانه دغه انځور وګوره او فکر وکړه چې دغه انځور د بدن د کوم غړي سره ورته والی لري. معلم صاحب پیدا مې کړ، چهارمغز د انسان مغز ته ورته والی لري. آفرین حسن جانه. معلم صاحب زه اعتراض لرم، حسن نقل وکړ. کله مې نقل کړی دی؟ د چهارمغزي مغز د کلمې نه دې نقل وکړ. نارنجي تالی نو. ښه زلمی جانه اوس تا نوبت دی. دغه انځور ته وګوره او راته ووایه چې د بدن له کوم غړي سره ورته والی لري. رنګ یې سور دی او په منځ کې سور رنګه مایع. دا له زړه سره ورته والی لري. آفرین زلمی جانه. بکتاس جانه اوس ته راته ویلی شي چې لوبیا د بدن کوم غړي ته ورته ده؟ معلم صاحب د مخکینیو درسونو څخه مې په یاد دي چې د انسان پښتورګي د لوبیا شکل لري. آفرین بکتاس جانه. فیصل جانه ته راته ووایه چې دغه انځور د بدن کوم غړي ته ورته والی لري؟ دا خو د سترګو کسي ته ورته دی معلم صاحب، صحیح مې ویلې. آفرین فیصل جانه، هو سم دې وویل. ښه نارنجي جانه اوس تا نوبت دی. دغه انځور ته وګوره او راته ووایه چې د بدن کوم غړي ته ورته والی لري. نارنجي جانه. څه دغه خو د انګور انځور دی. انګور یوه ډېره خوږه میوه ده. انګور زما ډېر خوښیږي. ملګرو تاسې هم تل انګور خورئ. نارنجي موضوع دې بیخي بلې خواته یوړه. حسنه دومره چې ځان پوه نیسي پخپله دې ځواب ورکړه. نارنجي جانه که د سم ځواب پیدا نه کړ کولی شي له ټولګیوالو سره د مشوره وکړي او ځواب ورکړي. معلم صاحب پوه شوم، د تنفسي سیستم په درس کې مو هوایي کڅوړې لوستلې وې. انګور د سږو د هوایي کڅوړو په شان دي. آفرین نارنجي جانه. ژوندي دې وایي زما اتل ټولګیوال. ګرانو لیدونکو ومو لیدل چې تل په مشورې سره سم ځواب پیدا کولی شو؟ هو نارنجي جانه په مشوره کې تل خیر او برکت وي. ګرانو لیدونکو هیلهمن یم چې زموږ لوبه مو خوښه شوې وي. تاسې هم کولی شئ په خپلو منځونو کې ساده ذهني لوبې ترسره کړئ. هم به نوي شیان زده کړئ او هم به مو ساعت ښه تیر شي. اوس نو له خیره خپل درس پیلوو. چمتو یاست؟ هو معلم صاحب.
زموږ د نن ورځې درس د پښتورګو درملنې نوې تګلارې دي، خو وړاندې له هغې چې درس پیل کړو لومړی راځئ د درس هدفونه وګورو. د درس هدفونه د پښتورګو د درملنې نوې تګلارې، د پښتورګي دیالیز، د پښتورګي پیوند. په تیر لوست کې مو د پښتورګو اختلالات ولوستل. اوس راځئ په ګډه د پښتورګو درملنې نوې تګلارې ولولو، خو وړاندې له هغې اړینه ده پوه شو چې څنګه کولی شو د پښتورګو له کاڼو مخنیوی وکړو تر څو سالم پښتورګي ولرو، او همداراز څنګه کولی شو د پښتورګو له نورو ناروغیو مخنیوی وکړو. یو مشهوره مقوله ده چې وایي وقایه له درملنې غوره ده. هو بکتر جانه، بیخي دې سم وویل. نو ځکه اړینه ده پر ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي پر تګلارو باید پوه شو. د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرئ او همدارنګه د پښتورګو د کاڼو د مخنیوي لپاره د پروټیني موادو په کارونه کې افراط مه کوئ. په کافي اندازه ورزش او جسمي فعالیتونه وکړئ او همدارنګه ډیر مایعات وڅښئ. معلم صاحب منرالونه مې یاد کړه، کولی شو له اوبو څخه منرالونه جلا کړو؟ د دې لپاره چې د اوبو منرالونه کم شي لومړی یې جوش کړئ او بیا یې وکاروئ، خو پام مو وي چې په بشپړ ډول یې ایسته کول ګواښونکي دي، ځکه زموږ او ستاسې بدن منرالونو ته اړتیا لري. معلم صاحب میوې هم مضره تمامیدای شي. د هر څه ډیر مصرف مضر تمامیږي. میوې وکاروئ خو د تعادل په حد کې. معمولا میوې زموږ پښتورګو ته ګټورې دي. د بیلګې په توګه انګور، مڼه او هغه نورې میوې چې ویټامین سي لري پښتورګو ته ګټورې دي. ګرانو لیدونکو، زموږ او ستاسې درس دوام لري. تاسې یې تر دې ځایه نوټ کړئ. موږ یوه لنډه دمه لرو، ژر بیرته راګرځو. د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. اوس فکر وکړئ که څوک د پښتورګو پر ناروغۍ اخته شي یا درملنه یې شونې ده. که چیرې درملنه شونې وي په کومو تګلارو کیدی شي درملنه یې وشي. په اوسني وخت کې د پښتورګو کاڼي یوه شایع او دردونکې ناروغي ده. کاڼي له پښتورګو حالب ته ښکته کیږي او د ملا او بطن په برخه کې شدید دردونه رامنځته کوي. معلم صاحب د پښتورګي کاڼي ډېر درد لري؟ هو حسن جانه، د پښتورګو د کاڼو ځینې دردونه دومره شدید وي چې ان د درد ضد درمل هم اغېز پرې نه کوي. معلم صاحب په جنسیت پورې هم اړوند ده، د پښتورګو کاڼي په نارینهو کې ډېر وي او که په ښځینهو کې؟ هو جنسیت هم اغېز پرې لري. د پښتورګو کاڼي په نارینهو کې د ښځینهو په پرتله ډیر دي. د بیلګې په توګه په هرو 10 نارینهو کې د پښتورګو په کاڼو د یوه اخته کېدل شوني دي. پوهېږئ چې پخوا د پښتورګو د کاڼو درملنه څرنګه ترسره کېده؟ معلم صاحب حتما د درملو په مرسته یې درملنه ترسره کېده. هو دوایي درملنه هم شته وه، خو که چیرې درملو اغېزه نه وی کړې بیا یې څه کول؟ نو حتما عملیات به یې کوه. بلکل زلمی جانه، پخوا به ډاکټرانو د ناروغه کس بطن خلاصاوه، بیا به یې پښتورګی شکاوه او کاڼې به یې ترې راویسته چې یوه ستونزمنه درملنه وه. وروستۍ چاره همدا وه. خدای دې موږ ترې وساتي، امین. امین. خو نارنجي تشویش مه کوه، معلم صاحب وویل چې پخوا په دې ډول و، اوس درملنه یې پرمختللې ده. همداسې ده بکتاس جانه. نن ورځ د پرمختللې ټکنالوژۍ په کارونې او د غږ د امواجو په مرسته د پښتورګي دننه ډبرې ټوټې کیږي او له 2 ساعتو څخه وروسته د پښتورګو ډبرې تخریبیږي او د ادرارو له مجرا د ډبرو پارچې بهر کیږي. په دې ډول درملنه کې جراحي او د بدن څیرلو ته اړتیا نه لیدل کیږي. څومره عجیب. معلم صاحب پر دې سربېره د پښتورګي د کاڼي د ناروغۍ کومول درملنه هم شته؟ دغه ویډیو ته پام وکړئ چې ښه پرې پوه شئ. بله تګلاره ساده جراحي ده. په دې تګلاره کې یو کوچنی سوری د ناروغ په څنګ کې باسي او یو کوچنی فلزي نل په هغې کیږدي. د دې نل په مرسته ځانګړی فایبر وړانګې وردننه کوي چې د دې نوري فایبر په مرسته ډاکټران کولی شي د ډبرې ځای او اندازه په ډاګه کړي. که چیرې ډبره کوچنۍ وي د یوې وسیلې په مرسته یې راباسي او که چیرې ډبره لویه وي لومړی یې د انبور په مرسته ټوټې کوي او بیا یې د ایستونکي وسیلې په مرسته وباسي. که چیرې د انسان پښتورګي له فعالیت څخه ولویږي د ناروغه کس وینه د ډیالیز دستګاه په مرسته تصفیه کوي. څه؟ ډیالیز دستګاه؟ دا څه ډول دستګاه ده؟ پوهېږم چې په ذهن کې مو ډېرې پوښتنې ګرځي. ځانونه مو چمتو کړئ، کتابچې او قلمونه مو راواخلئ چې د کابل ښار یوه روغتون ته ځو. معلم صاحب روغتون ته د څه لپاره ځو؟ ما بستر نه کړئ، بکتاش بستر کړئ. نه نارنجي جانه تشویش مه کوه، د ډیالیز دستګاه په هکله د معلوماتو لپاره ځو. مدثر جان له ډاکټر صاحب څخه موږ ته وخت اخیستی دی. مدثر رور دې ژوندی نو زه له خیره.
خوږو لیدونکو، نن د مدثر جان په همکارۍ د کابل ښار یوه روغتون ته راغلي وو تر څو د ډیالیز د ماشین او د کارونې په هکله یې ګرانو زده کوونکو ته معلومات ورکړو. سلامونه ډاکټر صاحب، هیله یم چې روغ او جوړ به یې. د هر څخه د مخه کولی شئ د ډیالیز د ماشین په هکله ګرانو زده کوونکو او د صنف د خپرونې لیدونکو ته معلومات ورکړئ. علیکم سلام محترم استاده، لومړی اجازه راکړئ چې خوږو میلمنو ته ښه راغلاست ووایم. ټول ښه راغلاست او نارنجي جانې ته هم په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب. ګرانو ملګرو، لومړی غواړم د تاریخچې په هکله یې معلومات درکړم. د لومړي ځل لپاره ډاکټر ویلیام کولف په کال 1940 میلادي د دویمې نړیوالې جګړې په بهیر کې د مصنوعي پښتورګو لومړنی ماشین جوړ کړ او بیا په کال 1960 میلادي کال کې ډاکټر بیلډینګ اسکریبنر د پښتورګو اوږدمهاله درملنه یې رامنځته کړه او د 1990 میلادي کال څخه تر اوسه د دیالیز د ماشین په برخه کې ډېر پرمختګونه لیدل کیږي چې ناروغان ښې پایلې ته رسیږي. کیدای شي د دیالیز ماشین په هکله معلومات راکړئ څه ډول کار کوي؟ هو ولې نه، دیالیز د مصنوعي پښتورګو په شان عمل کوي. هغه کسان چې پښتورګي ستونزه ولري او د وینې د تصفیې وړتیا نه لري د دیالیز ماشین کولی شي وینه یې تصفیه کړي. ماشین د دیالیزر په نامه یو ځانګړی د تصفیې فلټر لري چې د وینې د پاکونکي په توګه عمل کوي. ډاکټر صاحب وینه په ماشین کې څرنګه فلټر کیږي؟ د ورید په مرسته وینه ماشین ته دننه کیږي، لکه څرنګه چې مې وویل وینه دیالیزر ته دننه کیږي چې وینه تصفیه کوي او اضافي توکي له وینې څخه بهر کوي او تصفیه شوی وینه بیرته د مریض بدن ته پمپ کیږي چې دغه کړنه دیالیز په نامه یادیږي. ډاکټر صاحب د وینې تصفیې لپاره څومره وخت اړتیا لري تر څو ټوله وینه تصفیه شي؟ د وینې بشپړه تصفیه 100 ساعتو ته اړتیا لري او په اونۍ کې باید 2 ځله ترسره شي او بل هم دا چې دیالیز عمل درد نه لري. ډاکټر صاحب یو پوښتنه لرم، ناروغ تر کله باید دیالیز شي؟ ډیره ښه پوښتنه دې وکړه بکتاش جانه. یو څه باید یاد کړم چې دیالیز د پښتورګو بشپړه درملنه نه ده، یوازې له ناروغ کس سره مرسته کوي. که د کس پښتورګي ستونزه ولري باید د پښتورګو پیوند شي. تاسو وینئ چې څومره لوی ماشین خو بیا هم د پښتورګي ټولې دندې پر مخ نشي وړلی چې زموږ د بدن یوه کوچنۍ برخه ده او نشي کولی د حقیقي پښتورګي ځای ډک کړي. پرته له دې چې موږ پوه شو خدای پاک زموږ پښتورګو ته دنده ورکړې تر څو زموږ وینه تصفیه کړي، تر څو موږ او تاسې ارامه ژوند ولرو. او زما خدایه، هر څومره چې شکر ادا کړو بیا هم کم دی. خدای جل جلاله په خپل مخلوقاتو څومره مهربان دی. مننه مهربانه خدایه. ډاکټر صاحب همدا یو ډول وینه پاکک ماشین لرو؟ نارنجي جانه څومره ښه نوم دې پرې کېښود. په ټوله کې د دیالیز 2 ډوله ماشینونه شتون لري، یو هیمو دیالیز دی او بل یې پروتینیل دیالیز دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسې نه هم مننه، ښه راغلاست. د خپرونې ادامې ته ښه راغلاست. زما ګران زده کوونکي مو ولیدل چې خپل لاسونه یې پر اوبو او صابون پرېمینځل. تاسې هم چې کله روغتون یا نورو صحي مراکزو ته ځئ نو حتما خپل لاسونه پر اوبو او صابون پرېمینځئ ځکه د میکروبونو د خپرېدو شونتیا موجوده وي. او بله خبره، کوم ماسک او دستکش مو چې وکاروه هغه باید لرې وغورځول شي تر څو ناروغ نه شو. ښه زما قهرمانانو، پوهېږئ هغه کسان چې پښتورګي د وینې تصفیې وړتیا نه لري یعنې په سمه توګه فعالیت نشي کولی څه باید وکړي؟ پښتورګي باید بدل شي یعنې د پښتورګو پیوند باید ترسره کړي. معلم صاحب د پښتورګو پیوند یعنې د سالم کس پښتورګي د ناروغ کس د پښتورګو سره بدلوي؟ هو بکتاش جانه، د خرابه شوي پښتورګي پر ځای روغ پښتورګی پیوندیږي. معلم صاحب پښتورګو پیوند خپل شرط لري یا له هر کس څخه ناروغ ته پیوند ترسره کیدی شي؟ د وګړو د پښتورګو په پیوند کې د وینې ورتوالی په پام کې نیسو او په عین وخت کې د پښتورګو د ورکوونکي کس دواړه پښتورګي باید سالم وي یعنې کس باید روغ وي او کومه ستونزه ونه لري. همدارنګه په ټوله کې دغه شرطونه د پښتورګي د پیوند لپاره په پام کې نیسو.
د پښتورګي ورکوونکي او اخیستونکي وینې باید سره ورته والی ولري. د پښتورګي ورکوونکي کس روغتیا باید ستونزه ونه لري. د پښتورګي ورکوونکي کس دواړه پښتورګي باید فعال او نورمال فعالیت ولري. معلم صاحب ناروغه کس ته کوم اقدامات په پام کې نیول کیږي؟ شاباس حسن جانه. د جراحي د عمل څخه مخکې د بهرنیو عواملو پر وړاندې د ناروغه کس مقاومت ټیټوي او بیا یې په تدریجي ډول بیرته لوړوي. معلم صاحب دغه کار ولې کوئ؟ د دې لپاره چې د پښتورګي پیوند ښه ترسره شي. که چیرې دغه کار ترسره نشي د ناروغه کس بدن پیوند شوی پښتورګی پردی شمیري او د دې شونتیا چې پیوند شوی پښتورګی پردی وشمیرل شي لوړیږي. نانجي ګوله که چیرې پښتورګي ته اړتیا وي نو پښتورګي ته قرض راکوي؟ هغه کسان کولی شي چې خپل پښتورګي قرض ورکړي چې پښتورګي لوی وي. زما خو دومره کوي د زړه دې راباندې نه بدېږي چې له ما یې غواړې. نارنجي یو وخت خو دې دعوا وه ویل دې 3 پښتورګي لرم. هلکانو تاسو په ټوکو هم نه پوهېږئ. ښه ګرانو زده کوونکو تر دې ځایه کومه پوښتنه لرئ؟ نه معلم صاحب. نو اوس یوه لنډه دمه لرو او ژر بیرته راګرځو. د ډېر جالبه برخه لا پاتې ده او زما ډېره خوښه هم ده. پوهېږئ چې هغه څه ده؟ که غواړئ پوه شئ نو چیرې مه ځئ. د درس پاتې برخې او ننني عملي کار ته ښه راغلاست. په ننني درس کې ګرانو زده کوونکو یو کوچنی فعالیت طراحي کړی دی چې د پښتورګو د کاڼو د رامنځته کېدو ښکارندویي کوي. مننه معلم صاحب د تاسو په مرسته وتوانېدو چې خپل فعالیت طراحي کړو. تاسو هم کولی شئ چې د فعالیت په مرسته خپلو ملګرو ته وښایئ چې د پښتورګي کاڼې څنګه رامنځته کیږي او درد څنګه رامنځته کوي. ډېر ښه خپل فعالیت له خیره پیلوو. خوږو ملګرو په ننني فعالیت کې د فلټر کاغذ، قیف، ایرلن مایر، لوی او متوسط سایز بیکر، اوبه، ریګ او شګې ته اړتیا لرو. زلمی جانه ته لږ اوبه او ریګ شګې سره مخلوط کړه او بیا په لوی بیکر کې یې واچوه. دغه کار د څه ښکارندویي کوي؟ ریګ شګې او اوبه د نه تصفیه شوي او یا ناپاکې ونې ښکارندویي کوي. شاباس ډېر ښه. هغه اوبه چې منرالونه لري او یا پروتیني مواد یې ډېر دي د وینې په مرسته پښتورګو ته دننه کیږي. شاباس ډېر ښه. دغه مواد د دې لامل کیږي چې د پښتورګي کاڼي رامنځته کیږي. اوس له لوی بیکر څخه یو مقدار نور اوبه هم په ایرلن مایر کې اچوو. شاباس دغه کومه مرحله وه؟ معلم صاحب پښتورګي وینه تصفیه کوي او اضافي مواد ترې جلا کوي. ډاکټر جانه اوس د بیکر اضافي مواد د قیف په مرسته په ایرلن مایر کې واچوه. ډېر ښه. توضیح ورکړئ چې دغه کار مو ولې ترسره کړ؟ معلم صاحب قیف د حلب کار ترسره کوي یعنې اضافي مواد له پښتورګي څخه مثانې ته لیږدوي. ملګرو پام وکړئ کوم کاڼي چې د ناروغ کس په پښتورګو کې تولید شوي وي اوس په حالب کې بند پاتې او دا د دې لامل کیدای شي چې انسان شدید درد احساس کړي. دقیقاً مخکې له دې چې جدي ستونزې سره مخ شي باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. ماشاءالله د بیولوژي د صنف پوهاندانو د دې په هکله چې کوم کار ترسره کړی ایا لا د مخه مو مطالعه کړې وه؟ معلم صاحب زما تره ډاکټر دی ترې پوښتنه مې وکړه. راته یې وویل که څوک د پښتورګي کاڼې ولري ژر تر ژره باید متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي. پرته له دې ناروغ کس ډېر شدید درد پېښېږي. ډېر ښه بکتاس جانه. همدارنګه د ډېرو مایعاتو څښل او فعالیتونه لکه پلي تګ د پښتورګو کاڼي په ولیدلو کې مرسته کوي.
شاباس ځیرکو او زیارکښو زده کوونکو تل بریالي اوسئ. ښه هیلهمند یم چې ګرانو زده کوونکو ته نننی فعالیت د خوښې وړ ګرځېدلی وي. نو اوس ځو د پوښتنو لوبې ته. ښوونکی دې ژوندی وي، خدای دې وکړي چې نن هم چانس راسره ملتیا وکړي. زلمی جانه له کارټونو څخه یو انتخاب کړه. معلم صاحب پوښتنه ده. د روغو پښتورګو درلودلو لپاره کومو ټکو ته باید پام وکړو؟ ډېر مایعات وکاروو، لږ پروټیني مواد واخلو او په کافي اندازه ورزش او جسمي فعالیتونه ترسره کړو. شاباس زلمیه. معلم صاحب پوښتنه ده. د پښتورګو درملنې کومه تګلاره جراحي ته اړتیا نه لري؟ د صوتي موجونو په مرسته د پښتورګو د کاڼي درملنه. شاباس بکتاشه، ځواب دې سم دی. ډالۍ ده. د ډالۍ ګټونکی فیصل شو. ای زما خدایه له ډالۍ خو نن خلاص شوم. نارنجي جانه تشویش مه کوه، بل ځل ستا دی. په خیر یې وکاروئ فیصل جانه. مننه معلم صاحب. پوښتنه ده. د پښتورګو پیوند په کوم حالت کې ترسره کیږي؟ هغه کسان چې پښتورګي په سمه توګه کار نه کوي او وینه په سمه توګه نشي تصفیه کولی باید د پښتورګي پیوند ترسره کړي. شاباس. اوس د نارنجي نوبت دی. د نارنجي کارت زه ورته لولم. ګرانو لیدونکو ته پیغام دی. خواږه لیدونکو، که خپل پښتورګی در باندې ګران دی نو زموږ د نن ورځې درس حتما وګورئ. که مو د یاده ووته نو بیا په یوټیوب کې وګورئ. مننه. خوږو لیدونکو اوس راځئ په ګډه د درس پایلې وګورو. د روغ پښتورګي د درلودلو لپاره ډېرې اوبه وڅښئ او د ډېرو پروتیني موادو له کارونې ډډه وکړئ. نن ورځ د غږیزو موجونو په کارونې سره د پښتورګي کاڼي ټوټې کیږي. د دیالیز دستګاه د مصنوعي پښتورګي په توګه کار کوي او وینه تصفیه کوي. د پښتورګي پیوند هغو کسانو ته ترسره کیږي چې وینه یې د تصفیې وړتیا نه لري. ګرانو لیدونکو دا وه د بیولوژي د صنف خپرونه. هیلهمند یم چې د نن ورځې درس مو ښه زده کړی وي. راځئ اوس په ګډه د راتلونکي درس عنوان وګورو. راتلونکی درس: اسکلیټ د هډوکو جوړښت، دندې او ډولونه یې. له ملتیا مو مننه. مطمئنا ښه غوږ شوي یاست او درس مو زده کړی دی. د درس په هکله کاره پوښتنه لرئ کولی شئ د وټساپ په ملتیا یې وپوښتئ. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخونکي څښتن تعالی سپارم.